د نوي فکر یا نوښت د معنا په اړه یوه تېروتنه رامنځته سوې ده. لومړی به دا ورغوو د یوې تېروتنې له مخې تر اوسه یوازې علم، ټکنالوژي، هنر او ادبیات د نوښت یوازیني ډګرونه ګڼل شوي دي. خلک چې د نوښت نامه اوري نو د برېښنایي ګروپ د ماشومانو د پولیو واکسین جوړول، شعر لیکل، رسم ویستل یا کوم مینه ناک ناول لیکل یې ذهن ته راځي. منم چې د هر ګام کې یو نوښت شته، بلکې د طبیعت د تسخیر لپاره چې هر ګام اخیستل شوی هغه د نوي فکر پایله ده. خو دا نوی فکر ته یوه ځایه محدود نه دی او نه یوازې د ځیرکو او نابغه خلکو لپاره دی. نو نوښتګر فکر څه شی دی؟ یوه غریبه کورنۍ پلان جوړوي او خپل بچی ښه ښوونځي او پوهنتون ته لیږي. د دوی دا پلان د نوښتګر فکر پایله ده. بله کورنۍ د خپل کور له خړ پړ انګړ نه د سیمې تر ټولو شنه او ښایسته فضا جوړوي. دا نوښتګر فکر ښیي. یو هره یکشنبه ماسپښین وینا کوي، څو اونۍ وروسته د وینا ورځې دوه کوي. دا خپله نوی فکر دی. د معاملاتو ثبت، په داسې پیرودونکو سودا خرڅول چې د اخیستو نیت ونه لري، ماشومان په رغنده کارونو بوختول، داسې شرایط رامنځته کول چې خلک خپل کار ته لیواله شي او بالاخره د یو جنجال حل کول، دا ټول ورځني عملي نوښتونه دي. نوی فکر د کارونو نوې او ښې لارې چارې دي. په کور، کار او ټولنه کې د هر ډول بري ثمره ده. د کارونو د ښه ترسره کولو لپاره نوې لارې موندل دي. راځئ اوس دا وګورو چې د نوي او خلاق فکر موندلو او تقویې لپاره څه کولی شو. لومړی ګام باور وکړئ چې کیږي. یو ساده حقیقت دا دی چې هر څه چې کوو لومړی باید په کېدو باور ولرو. د کار په کېدو باور ذهن ته د عمل او حرکت لارې چارې ورکوي. ټولګي کې زیاتره وخت د نوښت د موضوع د لا ښه روښانتیا لپاره دا بیلګه کاروو. محصلین پوښتم چې تاسې که څو تنه داسې فکر کوئ چې د زندانونو تړل به تر راتلونکو 30 کالو دوام وکړي؟ ټول ډاډه شول چې ټوکې نه کوم. دې وخت کې یوه زما پر خبرې د اعتراض په ډول وویل، نو ته څه وایې چې ټول غله، مجرمان او باغیان لارو کوڅو ته راووځي؟ هله به څه کیږي؟ که داسې وشي موږ کوم یو به خوندي وو؟ موږ باید زندانونه ولرو. نورو هم شروع وکړه. زندان چې نه وي د ټولنې نظم خرابېږي. ځینې خلک له موره مجرمان پیدا کیږي. هر څه چې وي خو موږ نورو زندانونو ته هم اړ یو. نن د په ورځپاڼه کې د قتل خبر ولوست، همداسې دوام کوي او ماته د ځان ساتلو لپاره ښه دلایل ویل کیږي. یو پکې لا دا هم ویل چې موږ ته زندانونه د دې لپاره هم پکار دي چې پولیس او د زندان ساتونکي وزګار نشي. زه د زندان پلویانو ته 10 دقیقې وخت ورکوم چې دوی د زندان د اړتیا لپاره خپل دلایل وایي. ورته وایم اوس به درته ووایم چې د زندان د تړلو خبره ما د یو بل مطلب روښانه کولو لپاره کړې ده. موږ هر یو د زندان د اړتیا لپاره خپل دلایل وویل، خو زه وایم چې یو څو دقیقې په خپل ذهن کې دا باور هم کېنوئ چې موږ په ټولنه کې زندانونه ختمولی شو. ټول زده کوونکي وایي ښه سمه ده، اوس لپاره به یې فرض کړو. زه ترې بیا پوښتنه وکړم چې ښه که داسې فرض کړو چې زندانونه تړلی شو نو پایلې باید له کوم ځایه وکړو. لومړیو کې وړاندیزونه لږ وي. یو کس زړه نازړه داسې یوه خبره کوي. زه خو وایم چې که د ځوانانو مرکزونه تقویه شي نو جرمونه ختمولی شو. څو شېبې وروسته هغه خلک هم له دې بحث سره لیوالتیا ښیي چې 10 دقیقې وړاندې یې زما د خبرې کلک مخالفت کړی و. فقر ختم کړئ. د جرمونو ریښه زیاتره په بېوزله طبقه کې ده. یوه څېړنه باید وشي چې بالقوه مجرمین له جرم وړاندې وپېژندل شي. د ځینو مجرمینو درملنه باید وشي. د قانون پلي کولو لپاره د ځینې مامورین وټاکل شي چې اصلاحي چارې ترسره کړي. دا د 88 بېلابېلو مفکورو بیلګې دي چې ما له ټولګي راټولې کړې او دا ټولې مفکورې د زندانونو د تړلو لپاره ورکړل شوې وې. موږ چې د کار په کېدو باور ولرو، ذهن مو ورته د کېدو لارې پیدا کوي. دا ازمېښت یوازې یوه پایله لري. که تاسې باور ولرئ چې دا کار نه کیږي نو ذهن مو ستاسې د همدې د باور تاییدولو لپاره دلایل لټوي. خو که باور مو دا وي چې
دا کار حتما کیږي نو ستاسو ذهن ورته د کېدو لارې چارې پیدا کوي د کارونو په کېدو باور اصلا نوي او اخلاقو حل لارو ته یو مسیر برابروي خو په نه پوره کېدو باور یې بیا ورانونکی دی دا خبره په ټولو لویو او کوچنیو حالاتو کې صدق کوي کوم سیاسي رهبران چې د پایدار نړیوالې سولې پر راتګ پوره باور نه لري ماتې خوري ځکه دوی خپل ذهنونه د هغو نویو لارو په خواته تړلي چې نړیوالې سولې ته غځېدلي دي کوم اقتصاد پوهان چې وایي د اقتصاد زوړ یا رکود مخه نه نیول کېږي دوی مخنیوي ته نوې لارې چارې هم نشي موندلی همداسې که تاسې پر ځان باور ولرئ نو د یو کس خوښولو وړتیا هم لرئ که باور ولرئ خپلو شخصي ستونزو ته حل لارې موندلی شئ که باور ولرئ نو د نوي او ښایسته کور اخیستو ته یوه لاره موندلی شئ باور نوښتګره انرژي آزادوي او بې باوري هماغه انرژي بندوي د نوي فکر درلودلو لپاره باید باور ولرئ مهم ګام بل دا دی چې که نیت وکړئ ذهن به مو یوه لاره درکړي نږدې 2 کاله مخکې راته یوه ځان وویل چې په دندې یا راتلونکي جوړولو کې را سره مرسته وکړه د یو شرکت کې په یو عادي بست کې کار کاوه او فکر کاوه چې دا بست هیڅ راتلونکی نه لري زه ورسره په سوابقو د خوښې په کار وغږېدم لږ چې په اړه پوه شوم ورته ومې ویل زه ستاسې د پرمختللو لیوالتیا ستایم خو دا تاسې چې کوم کار کول غواړئ دې کې لوړو زده کړو ته اړتیا ده تاسې کالج نیمایي کې پرېښئ نو زما وړاندیز درته دا دی چې لومړی خپل کالج ولوله که په رخصتیو کې ورسره درس ولولې نو 2 کالو کې ختمولی شي بیا به د خپلې خوښې په اداره کې د خپلې خوښې دنده هم پیدا کړي هغه راته وویل زه پوهیږم چې زده کړې به راسره ډېره مرسته وکړي خو درس بیرته له سره نشم پیلولی امکان نه لري ما وپوښت امکان نه لري ولې ځوان ویل یو دلیل خو دا دی چې زه تر 40 کالو اوښتی یم نن سبا به مې بل ماشوم هم پیدا شي اوسنی معاش مې ایله د سبا او بیګا کیږي نو مجبور یم چې کار ته لاړ شم په دې خاطر زده کړې نشم کولی هیڅ امکان نه لري دې ځوان ځان خپله قانع کړی و چې کالج ختمول امکان نه لري ما ورته وویل که ته په دې باور یې چې درس نشي ختمولی نو رښتیا هم نشي ختمولی خو که رښتیا دا نیت وکړې چې پوهنتون ته ستون شي نو لاره درته پیدا کیږي اوس ته یو کار وکړه ته دا نیت وکړه چې بیرته به درس ته ورستنېږي او په ذهن کې له دې پرته بل فکر مه پرېږده بیا کښېنه او په رښتیا فکر وکړه چې څنګه درس هم ویلی شي او د کورنۍ خرڅ هم پوره کولی شي یو څو اونۍ وروسته راشه بیا ما خبر کړه چې څه وشول ځوان ملګری 2 اونۍ وروسته راغی شروع یې وکړه ستا په خبره مې ډېر فکر وکړ اوس مې نیت دی چې بیرته کالج ته ستون شم لا مې ټول اړخونه نه دي سنجولي خو یوه لاره به پیدا شي او پیدا یې هم کړه هلک په یو سوداګریز اداره کې بورس یا سکالرشپ پیدا کړ چې کتابونه او نور متفرقه لګښتونه یې ورکول درسي مهالویش یې همداسې تنظیم کړ چې درس ته پکې تللی شوی دا زلمی ښه ژوند ته سخت لیواله و له دې امله یې د ښځې ملاتړ هم ترلاسه کړه او دواړو په ګټه د لګښت کمولو او پیسو سپمولو ته نوې لارې چارې وموندې تېره میاشت بالاخره له پوهنتونه خلاص شو او په سبا د ونډو په یو لوی شرکت کې مدیر شو بل مهم ګام دا دی چې باور ولرئ چې دا کار کولی شو دا جمله د نوي فکر اساس دی دلته 2 داسې لارې ښودل شوي چې پر دې لارو تاسې د باور په مرسته نوو لارو ته رسېدلی شئ الف نه کیږي کلمه هیره کړئ دا کلمه هر څه ورانوي او که تاسې یوازې یو ځل دا فکر وکړئ چې دا کار نه کیږي نو همدې فکر پسې د نورو فکري منفي فکرونو لړۍ په خپله راپیلیږي بیا په داسې کارونو فکر وکړئ چې یو وخت یې کولو ته لیواله وئ خو یو دلیل مو نه دی کړی او اوس د داسې دلایلو یو لیست برابر کړئ چې د هغه کار کېدل تاییدوي زموږ فکر زیاتره وخت نه کېدلو ته وي په دې خاطر د خپلو هیلو او ارمانونو مرۍ پرې کوو خو زموږ ذهن باید یوازې یو شي ته واوړي او هغه زموږ د پیاوړتیا دلایل دي څه وخت مخکې مې یوه مقاله لوسته پکې راغلي وو په ځینو ولایتونو کې د ولسوالیو شمېر لوړ دی په مقاله کې راغلی چې دا ولسوالۍ د موټرو له جوړېدو کلونه وړاندې د اسپې او ټانګې په وخت کې جوړې شوي دي خو نن سبا موټرې ډېرې دي ترانسپورټ اسانه دی نو دا ولسوالۍ ولې سره نشي ګډېدای که دا ولسوالۍ سره ګډې شي نو اضافي او تکراري خدمتونه به راکم شي او مالیه ورکوونکي به په لږو پیسو ښه خدمتونه ترلاسه کړي د مقالې لیکوال باور درلود چې مناسبه طرحه یې ورکړې ده 10 تنه یې ټاکلي و له هغوی سره مرکه هم کړې وه چې نظریات یې واخلي پایله دا وه ان یو تن هم په دې اړه کوچنی مثبت ټکه نه و لیدلی
که څه هم دې ټولو خلکو دولت ته لږه مالیه ورکول او ډېر خدمتونه یې ترلاسه کولی شول. دا د زاړه او سنتي ذهنیت بیلګه ده. څوک چې داسې فکر کوي ذهن به یې لنډ تنګ او دلایل به یې دا وي. دا سل کاله چې کیسه همداسې روانه ده حتما به څه حکمت پکې وي. همداسې پاتې ښه ده. د بدلون خطر ولې ومنو؟ زیاتره خلک پرمختګ بد بولي. د موټر په اختراع خلکو له دې امله نیوکې کولې چې په پلي تګ او آسونو کې یو حکمت دی او موټر هغه حکمت ختموي. البته که ډېرو خلکو ته فاجعه ده ځکه انسان د مرغانو قلمرو ته د ننوتو حق نه درلود. زیاتره یا جبرګرایان اوس هم وایي چې د انسان په فضا کې څه کار وو. دا پوښتنه د توغندو د چارو یو کارپوز ځواب کړه. انسان د هغه ځای دی چیرته چې زړه لګي. په 1900 شاوخوا کلونو کې د خرڅلاو یو مدیر د خرڅلاو د مدیریت یو علمي اصل کشف کړ. دا اصل ډیر مشهور شو او تر درسي کتابونو ورسید. هغه اصل دا وو د هر محصول د خرڅلاو یو ښه لاره شته. هغه ښه لاره پیدا کړئ او بیا یې مه پرېږدئ. لکه مرغه د دې کس شرکت ته په ښه وخت کې ښه رهبري راغله او مالیات یې وژغوره. اوس دا تجربه د آی پوینټ د نیومریس شرکت د مدیر کرافورډ ایچ ګرین والټ له فلسفې سره پرتله کړی. ښاغلي ګرین کولمبیا پوهنتون کې په یوه وینا کې وویل کار په ډېرو لارو کېږي. څومره خلک چې کار کوي همدومره د کار کولو لاره شته. اصلا په یوې ټاکلې لاره هیڅ یو کار په ښه ډول نه کېږي. د کور سینګارولو، ماشوم روزلو، چمن جوړولو، جنس پلورلو، کباب پخولو ته یوه او ټاکلې لاره نشته. څومره چې نوښتګر فکرونه زیاتیږي هومره ورسره لارې زیاتیږي او هره لاره ښایي په خپل ځای کې ډېره ښه وي. کنګل کې هیڅ هم نه راشنه کېږي. که زموږ ذهنونه رواجونه او سنتونه کنګل کړي وي نو نوې مفکورې پکې نه راټوکېږي. یو ورځ تجربه وکړئ، لاندې یو مفکوره یو کس ته ورکړئ او غبرګون یې وګورئ. اول د پوسټ سیستم له ډېر وخت د دولت په انحصار کې دی. دا باید شخصي سکتور ته ورکړل شي. د ولسمشرۍ ټاکنې دې د 5 کلو پر ځای په 2 یا 3 کلو کې وشي. مغازي اوس د سهار له 8 د ماښام تر 4 خلاصوي. دا د ماسپښین له 1 د شپې تر 9 خلاص شي. د تقاعد عمر دې 80 کلونو ته لوړ شي. د دې وړاندیزونو منطق او منل مهم نه دي. یوازې ورته د متقابل لوري غبرګون مهم دی. نږدې 90 سلنه خلک ورته هیڅ ارزښت نه ورکوي. که ارزښت ورنه کړل یا یې ورپورې وخندل نو دا کس ښایي د فکري کنګلتیا ښکار شوی وي. خو په شلو کې یو کس داسې پیدا کېږي چې وایي ولا جالبه خبره ده، ته لږ نور معلومات راکړه. که چا داسې وکړل نو فکر یې نوښتګر او نوښت ته لیواله دی. زوړ یا سنتي فکر د نوښتګر انسان لومړنی او کورنی دښمن دی. زوړ فکر ستاسې فکر کنګل کوي، مخه مو نیسي او له خلاقیته ګټې اخیستو ته مو نه پرېږدي. له دې فکر سره د مبارزې لپاره تاسې باید را هسک شئ او هره ورځ یو نوی فکر را خپل کړئ.